سلامونه دوستانو، نن در سره یوه ډېره افسوسناکه واقعه شریکوم چې یوې ښځې خپل ګلالې ماشوم زوی قتل کوو چې ونیولې شوه. که غواړئ چې د ټول معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ او د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، یو څو ورځې مخکې په راولپنډۍ هسپتال کې دا واقعه رامخې ته شوې وه چې یوې ښځې خپل ماشوم بچی یې په زوره قتل کوو چې د سی ټي وي کیمرو په ذریعه دغه ماشوم ولیدلی شو، خو په موقع د هسپتال سټاف ورورسېدو او ماشوم یې د وژلو نه بچ. دوستانو، د ماشوم عمر تقریبا 3 میاشتې و چې د مور سره په هسپتال کې د علاج لپاره داخل کړی شوی و چې د دې ظالمې مور یې ماشوم د وژلو کوشش کولو، خو د کوشش یې ناکامه شو. د کیمرې ریکارډ شوي ویډیو مطابق داسې معلومېده چې د ماشوم په مخ یې څادر واچولو او بیا یې په مری ورته زور کړو چې د ماشوم د وینې هغه دبه ودرېده چې د هسپتال نرس په موقع راورسېدې او ماشوم یې د بچ کولو د هسپتال د ایم اس سهیل صاحب ورته کامیاب اپریشن کړی او ماشوم یې د مرګ نه بچ شوی دی او د ماشوم یې د مور نه اخیستی د پرورش دپاره یتیمخانې ته لیږلی دی. ملګرو، داسې میندې د مور نوم وشرمولو، هغه به څنګه موري چې د خپل زړه قطرې په خلا وژني. د داسې ښځو دپاره یو سخته سزا ورکول پکار دي چې دا یو عبرت نشان جوړ شي او نور مورګانې داسې ونه کړي. دوستانو، دا و د نن ورځ یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي در سره لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله